یو بادشاہ خر یې مړ شو نو جړلې. بادشاہ ورته ویل ولې جاړې؟ ویل خر مې مړ شو. ویل 2 خرونه وله ورکئ. 2 خرونه یې ورکړه. بیا هم سړي جړل. ویل اوس ولې جاړې؟ 2 خرونه هم درکه کنه خوار شي. ویل زما دا خر ډېر نیازبین و او د شپې پړانګانو خوړلی دی چې دا پړانګان لیدلی چې د یرې به څومره ټیزونه اچولي. ما تاسو لیدلی؟ زه د ایمان په رڼا دا قوم پیژنم، د ایمان په رڼا. دا خلک قسم په خدای دی چې د جیل نه ما ته جوابونه راستولي دي، د جیل نه، چې مولانا صاحب ته ووایه چې بغیر د تام څوک نشي خلاصولی، بغیر د تام څوک نشي خلاصولی، د جیل. ته پوه شې په خبره؟ نو چې دین چغې مه وهئ. هسې دا ارشاد چې دی زمونږ یار دی نو څه چل کې اوس ده ته اوس څه وایم. خو یو ټکی درته کوم، یو ټکی چې اهل پېښورو زه به مفتی عبدالرحیم په پړځۍ کم ځای نه پیدا کوم، زه به مفتی عبدالقیوم چې اوړه به ورکره نه و او شمړه به چا ټیټه نه لیده، به کم ځای نه پیدا کوم. الحمدلله چې د هغه ښایسته جانشین دې وخت کې مونږ ته خدای را کړی دی. څه شو شابدي ښایسته جانشین. د دې صوبه سره چیف خطیب وفات شو او ممبر بورډ آف ریونیو خالد منصور ما ته ټلیفون وکړو چې شهابالدین ما ته راولېږه چې زه چیف خطیب کم. خلک ورپسې پړي شلی. ما دته ویلې چې هلکه ته هلته لږ ورشه. د ما ته خط راولېږلو چې د پلار په اډوکو د مفتی عبدالقیوم په اډوکو تا زه ودرولی ما، اوس د پلار اډوکي پرېږدم زه مابدخان جومات ته نه ځم، زه مابدخان جومات ته نه ځم. چیف خطابت 10,000 روپے ماوار تنخواہ دی هلک. ته پوه شوې په خبره؟ دا ارشاد دی. الله دې وله عمر ورکي. دې وخت کې زمونږ د حق د آواز رسولو یو ذریعه چې پاتې ده هغه مفتی شهابالدین صاحب دی او ارشاد الحق مدني دی، ورسره د هغه ملګري دي چې په دې چل تاسو ته زمونږ غاړه خلاصه شي او د چل یو آواز در ورسي. خدای دې تاسو ټول باعزته لري. خفه کېږئ ما بچیا، خو په یو ټکي سوچ کوئ، په یو ټکي چې امام حسین ځان ولې قربان که؟ ځکه چې یزید د قرآن د احکاماتو حامی نه و. دی خو وګورئ قرآن کلیر کټ قانون دی که نه؟ اوس زه نه وایم، دا ټول علما ناست دي. قرآن یو فتوا لګولې ده، فتوا یې لګولې ده چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون. قرآن 3 فتوی لګولې دي. څوک چې د ملک فیصلې په قرآن نه کوي دا فاسقان دي، دا ظالمان دي، دا کافران. په 50 کاله کې ستا نن قانون هم د ملک چې دی د لارډ میکالې قانون دی، د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی. هندوستان تا سره آزاد شوی دی، خپل قانون دی. چین تا نه رستو آزاد شوی دی، خپل قانون دی. هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډز کوي. امریکا یې په یاره کړې ده. مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی، خیال دا غوري میزایل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باز
په اخبار کې غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي ویلې چې هوی د خو به ډېر څیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کوې لکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او څیزونه پې تا اچوي غړي میزایلو ته وګوره د دوی د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هایډروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي که نه او دوی ته چې وایي دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي د جناح صاحب نواله تر نواز شریفه پورې چې موږ ستا حکمراني تر هغې نه منو چې تر څو پورې تا د پاکستان قانون قرآن کړی نه ټول اهل پاکستان د قومي اسمبلی ممبران چې ونډه یې ورته واچوله چپ شو صوبایي اسمبلی وزیران ممبران چې ونډه د وړو بوره یې ورته واچوله چپ شو ملا آواز وکړو ګوګوشتو خو چې دانه یې په خوله کې ور واچوله چپ شو ټیک شو دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله دا افسانې دي تاسو راځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتمخانې ته ورشه سکینه یاسین مر گئی دوی ورته ټول ناڅي تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېږئ ګډېږئ ما زه تا ته ویم چې امام حسین داسې او ته وایې زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب ژبه اردو وه کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بل اچوي د ده خېټه کېږي خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کینی چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی دی خوا وګوره توره امام حسین کړې وه 72 کسان یې په یزید قربان کړه د قرآن د خاطره د قرآن د پاره او د امام حسین په توره باندې اوس زنده‌باد او مرده‌باد ته وایي توره ابو بکر کړې وه چې خپل تمام مال په جناب محمد رسول الله قربان کړو توره حضرت عمر کړې وه چې په یوازې ځان د کعبې په خوا کې ودرېده او توره یې راوویسته او ابو جهل غوندې رئیس مکه هغې ته وایي واورئ ما نن په محمد رسول الله د عشق اعلان وکړو نن باران نه مه یریږئ خو لامده به شئ کور ته به بلان شي جامې به بدلې کوي زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی